السلام علیکم ملګرو. یو ځل بیا زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری میا اکرم علي نادان د خپل یوټیوب چینل اکرم علي 107 نه امید ساتم چې څومره هم ملګري دي د ژوند په خیر خوشحالو کې به وي. او نن را سره په پروګرام کې یو ډیر ستر شخصیت میا ابرار علي موجود دی. د هغه نه به د هغه د شاعرۍ په باره کې پوښتنې کوو او نور به ترې هم د ژوند په هلو ځلو کې تپوس کوو چې نن سبا څه مصروفیات دي او تر دې دمه پورې څومره شاعري کړې ده، څومره کار مو په غزل کړ دی، نظم یا ټپیزې یا وغیره، څومره چې هم د پښتو ادب سره تړلي صنفونه دي. نو په خپل پروګرام کې میا ابرار علي اخوندصاحب ته په خیر راغلی. ډیره مهرباني جی، الله مو عزت نصیب کا. ډیره مننه جی، تاسو ډیره مننه او تاسو ته په خیر راغلی وایم چې زموږ خواله په دې دومره لنډ تنګ او په مصروف وخت کې چې زموږ خواله تاسو راغلی. ډیره مهرباني. تاسو هم ډیره زیاته مننه چې مونږ له مو وخت راکو او ستاسو خپل نوم څه دی او په ادبي دنیا کې تاسو د څه په نوم باندې رابللی کېږي؟ تاسو زما نوم دی میا ابرار احمد او تخلص می اخوند دی. دا ملګري ټول راته اخوند وایي او یا یې پېژني ټول ملګري په اخوند باندې. تر دې دمه پورې تاسو څومره شاعري کړې ده او زیات لیکل مو په کم صنف باندې کړي دي؟ نو د دې په ملګرو په دې باره کې هم ملګرو ته خبرداری وکړئ. لیکل خو جو بس ټکه پکه کوو او ای پاتې سي انشاءالله یو کتاب یا به پوره شوی یا به لږ سیوی وي او زیات لیکل چې دی هغه زه په غزل نما نظم باندې کوم، نوی تخلیق دی په دغې کې. ستاسو د کتاب نوم خوښ شوی دی تر دې دمه پورې که نه دی خوښ شوی؟ که فرض کا خوښ شوی دی نو هغه به ملګرو ته په څه طریقه باندې میلاویدی شي؟ انشاءالله د کتاب نوم لوړې خبرې او ډېر ژر به انشاءالله د دې ملګرو په لاسو کې وي انشاءالله. تاسو د ملګري خبرې واورېدې، نو اوس به د ملګري د غزل یا نور څه چې دوی موږ سره شریکول غواړي د هغې نه مخکې به دغه یو دوه شعرونه زه ووایم چې اوښکې اوښکې زندګي د مرګه راشه، اوښکې اوښکې زندګي د مرګه راشه، په نصیب مې جدایي د مرګه راشه، اوښکې اوښکې زندګي د مرګه راشه، په نصیب مې جدایي د مرګه راشه، او دا چې هر چاته په سترګو کې ازغی یم، دا چې هر چاته په سترګو کې ازغی یم، دا مې ډېره غریبي د مرګه راشه. نو په دغه شعرونو سره بلنه ورکوم خپل ډېر دروند مشر میا ابرار علي اخوندصاحب ته چې داسې ښه کلامونه ترې واورو. جی وایي چې زه چې ځان او بس خپل ځان ساتمه، نه زه چې ځان او بس خپل ځان ساتمه، په دې کوڅو کې خپل جانان ساتمه، لښکر به نه وي خو د ګوتو په شمار دغه یاران ساتم نران ساتمه. دا شعر دوباره ووایه. نه زه چې ځان او بس خپل ځان ساتمه، په دې کوڅو کې خپل جانان ساتمه، لښکر به نه وي خو د ګوتو په شمار دغه یاران ساتم نران ساتمه. غریبان ښه دي خو بې وسه نه دي، یاره ملګري قدردان ساتمه، په زهرو نه مرمه لړم د یوسه، خپل په لستوڼو کې ماران ساتمه. دا شعر دوباره کوي. غریبان ښه دي خو بې وسه نه دي، یاره ملګري قدردان ساتمه، په زهرو نه مرمه لړم د یوسه، خپل په لستوڼو کې ماران ساتمه. خاورې راواخلي ترې نظر جوړوي، داسې درویش یم حکیمان ساتمه، لا پیر به نه یمه مرید یمه زه، خو اجازه کې خپل شیطان ساتمه. دا شعر هم بیا ووایه، حد مې پې کړی دی. خاورې راواخلي ترې نظر جوړوي، داسې درویش یم حکیمان ساتمه، لا پیر به نه یمه مرید یمه زه، خو اجازه کې خپل شیطان ساتمه. اوس باغی شوی دی لکر قوته،
اوس باغی شوی دی له کرښو وتی ځکه مې زړه زه په زندان ساتمه سینه مې نه ده خزانه د علم سینه مې نه ده خزانه د علم دلته د کفر زه مولیان ساتم دا شعر دوباره وکړو. اوس باغی شوی دی له کرښو وتی ځکه مې زړه زه په زندان ساتمه سینه مې نه ده خزانه د علم دلته د کفر زه مولیان ساتمه ټپه د مینې مونږ له کله راځي مدام په ژبه یا قربان ساتم ټپه د مینې مونږ له کله راځي مدام په ژبه یا قربان ساتمه اخونه دې وخت کې ساقي او پیاله زه بختور یم پوخ ایمان ساتم ډېر ښه شعر. مهرباني نور به څه اورو داسې ښه غزل چې بل- کوم ستاسو زیات تر ځان ته په تنهایۍ کې وایي هغه غزل له سره هم شریک کړئ چې کتونکي ترې خوندونه واخلي. وایي چې اکثر دا خلک یو شعر دی زمانه په شاعر هیر دی جی وایي چې په مکتب کې ډلیوال دی په منبر کې عربي یو استاد رانه پیدا که خو پښتون رانه پیدا که پښتون رانه پیدا کړه. نو په دغې کې ما یو شعر لیکلی دی ورپسې چې ما سم دروند درله پیدا کړو ما سم دروند درله پیدا کړو. ما سم دروند درله پیدا کو ما پښتون درله پیدا کو اوس خوشحاله شوې صاحبه ما سکون درله پیدا ما کو سکون درله پیدا کړو. ما سم دروند درله پیدا کو ما پښتون درله پیدا کو اوس خوشحاله شوې صاحبه ما سکون درله پیدا کو تا انکار له مینې کړی ما مجنون درله پیدا کو ته د عقل خزانه یې ما قارون درله پیدا کو ټول بدرومي ستا د خوا نه ما را ستون درله پیدا کو تا دروغ ویلي خانه ما ریښتون درله پیدا کو ډېر ښه. ټول بدرومي ستا د خوا نه ما راستون درله پیدا کو تا دروغ ویلي خانه ما ریښتون درله پیدا کو ته به ځان له ښکلې نه یې ما یو شپون درله پیدا کو شپون درله پیدا کړو. دا شعر بیا ووایه. ته به ځان له ښکلې نه یې ما یو شپون درله پیدا که ته به هم ډېر قیمتي ما زرغون درله پیدا کو درله پیدا کړو. او تا ته دا سترګې ښه نه دي ما یو ړوند درله پیدا کو ته د چا سره سیال نه یې ما اخون درله پیدا ما کو اخون درله پیدا کړو. ښه اخوند صاحب نور داسې که بل داسې څه کلام وي چې کتونکي ترې څه نه څه عبرت واخلي او نور بیا په آخره کې کتونکو ته داسې ښه پیغام پرېږدئ چې سبا لپاره کتونکي پرې عمل وکړي. صحیح وایي چې تا ته ډالۍ ده چې دې بعضو خلکو ته حیران یم خالقه د بعضو خلکو ته حیران یم خالقه دې بعضو خلکو ته حیران یم خالقه د بعضو خلکو نه قربان یم خالقه د ډکو نه بلۍ راله په سر چا جوړه نه کړه د ډکو نه بلۍ راله په سر چا جوړه نه کړه نړېږمه دیوال یم بلا وران یم خالقه ډېر ښه شعر. او که ټولې وسوسې مې په خیالونو کې لمبه شي بس دی نور یریږمه انسان یم خالقه که ټولې وسوسې مې په خیالونو کې لمبه شي بس دی نور یریږمه انسان یم خالقه او خطا شمه بشر یم دا نفس مې هلته بوزي خطا شمه بشر یم دا نفس مې هلته بوزي د دوی د لاسه مرمه په زندان یم خالقه ډېر ښه شعر. او ورک شوی یم ستانه په وړوکې دنیاګۍ کې ورک شوی یم ستانه په وړوکې دنیاګۍ کې ورک شوی یم ستانه په وړوکې دنیاګۍ کې نو ځکه په ژړا یم سرګردان یم خالقه ډېر ښه شعر. او کله مې وزه رشته زه کله کله مې وزه رشته زه کله الوتی کله مې وزه رشته زه کله الوتی شمه پیدا دې کړم له خاورو هغه شان یم خالقه پیدا دې کړم له خاورو. ډېر ښه شعر. او اخون هسې ولاړ دی فیصله کولی نه شي اخوند هسې ولاړ دی فیصله کولی نه شي. بلکل اخون هسې ولاړ دی فیصله کولی نه شي معلومه نه ده چېرته زه روان یم خالقه ډېر ښه شعر. ډېره مهرباني ډېره مننه نور دا څومره هم کتونکي چې دي هغو دا وخت کې ستاسو نه داسې پیغام اورېدل غواړي چې هغه نوي ملګري چې پښتو ادب سره مینه ساتي او کوشش کوي چې مونږه د پښتو ادب دپاره څومره هم چې صنفونه دي که هغه ټپه ټپهیزه چاربیته قطعه نظم او څومره هم چې صنفونه دي کوشش کوي چې مونږه څه نه څه لیکل وکړو خو هغه کم ملګري چې دي هغه شاعري مطلب په زور کوي
لکه موږ به ولا نوم د کسکریزم ورکو چې کم کسان هغه دي کنه. نو تاسو د شاعرۍ باره کې څه خیال دی چې دا یا څوک مینه کوي شاعري کولی شي یا په ژوند کې ورته داسې څه مشکلات راشي شاعري کوي او یا خپل په خوښه باندې شاعري کولی شي؟ د دې په باره کې به زه دا خبره وکړم چې شاعري په زور نه کېږي. په زور دا به ستا ذهن کې یو خبره راشي، یو خاص قسم دا یو قسم له الهام دی سړي ته وشي په هغه ټایم باندې لیکل غواړي یا یاد شي سړي ته نو ښایي. دویمه دا خبره ده چې زه به دا ووایم نوي کول ته چې یریږئ مه، لیکل وکړئ. زمونږ په سوچونو کې به فرق وي، زمونږ په خیالونو کې به فرق وي، زمونږ په لیکلو کې به فرق وي او پکار ده چې پکې څه نه وي څه دې پښتو ژبې له ادب له ورکول غواړي. نو دا ضروري نه ده چې شي ستا په طبیعت برابر او زه ویم چې دا نه دی برابر نو ته به یې ختم کړې نه. یو نوی څه تخلیق راوړئ لکه غزل نما دا ساري نظم نما غزل یا غزل نما نظم دا په پښتو کې اوس موږ لګیا یو کوي به یو څو ملګرو ووایي چې یاره دا کې نشته نه مې چې کوم شي نشته نه چې نشته نو نشته خو چې کوم شته خو ټول خلک کوي هغه سره وړه وړي چې نه دغه خبره ده نړم وایي او خډاړو سي یو لیکلو کوي بیا لیکلو کوي ډیره مهرباني. بس دغه مرګري د ادب په باره کې چې څومره هم تپوسونه هغه تاسو واورېدو که داسې مرګري وي په مدین کې وي یا په بارین کې وي یا په باغډیرۍ کې وي چې په سوات کې په کم ګډ کې وي یا په خیبر پښتونخوا کې وي او هغه غواړي چې مونږه د کیمرې مخامخ راشو، تاسو ته په سکرین باندې زمونږه شاید 2 نمبرې شو کیږي، تاسو په دې باندې موږ سره رابطه کولای شئ که چېرې ستاسو لیکل د پښتو ادب په دایره کې دننه نو زمونږ دا ملګري به کوششونه کوي چې تاسو سره ښه مرکه وکړي او تاسو مخکې خلکو ته شو کی چې آیا په سواد کې داسې خلک شته خو دوی له موقع ورکول پکار دي. نو دې باره کې تاسو دا سوچ ټیک دی؟ بالکل د قصیده په سکرین نمبر تاسو ته شو کیږي، یو د دې ملګري نمبر دی یو شاید زما نمبر وي. نو زمونږ به دغه کوشش وي چې څومره هم نوی کول دی او د ادب سره تعلق ساتي او غواړي چې مونږ د پښتون ولس لپاره داسې ښه لیکلو کو چې سبا ترې زمونږ کم ځوان کول دوباره راځي، کم چې ماشومان دي 15 کاله پس هغه د هر شعر او د هر کړۍ نه اسانه مطلب حاصلوي. نو دغه نمبر تاسو ته په سکرین ښکارېږي، تاسو موږ سره هر وخت رابطه کولی شئ. هغه ملګري چې د ادب سره مینه لري او غواړي چې مونږه په سکرین باندې راشو او خلکو ته شو چې آیا مونږ دا لیکل کوو دا د پښتو په دایره کې دننه دي که یا مونږ داسې غلط لیکل کوو. مونږ او تاسو له پکار دي چې د خپلو ادبي ملګرو سره کینو پاسو نو مونږ ته به د خپلو غلطیانو وخت تر وخته پته ولګي. نو ما اکرم علي اجازت راکړئ او ان شاء الله بیا به ملاویږو د یو نوي زینه د نوي ملګري سره په نوو خیالاتو کې او په نوي انداز کې. تر د هغه وخت پورې مال اجازت راکړئ په لوی الله مسپارم د الله په امان. نه لګي څنګه برابر